ستا هر یاد مې د یادګار غوندې ساتلو، ستا هر غم مې د اولاد غوندې ساتلو. و یو تصویر و نه یې مخ و نه یې سترګې، بس زړګی مې پرې آباد غوندې ساتلو. جزاک الله. ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي وایو او الله دې همداسې د امن اختر لري. ډېره خو دا ده چې چکر ته را روان ټول په شریکه او لاره کې ټکر وشو. ټکر وشو بس ویم ځنډه وشو چکر م زمونږ څه تلفات خو نه خو ګاډی خراب شو هغې معامله م حل کړه. دا دومره رخصت کې چکر ته هغو معامله م حل کړه او رالو په خیر. زه چې خدای خیر کړی غوړي رانه پاتې شوي وو. غوړي هم دلته دوکان نه راواغستل. دا ما دپاره ډېره جالبه وه. یار دا هم لکه ټول ملګري چې روان شي. قدرمنو دوستانو سلامونه. خدای دې وکړي ټول راته روغ او جوړې وي او د صحت او احتیاط جامې پر تن ولرئ. قدرمنو نن د کوچني اختر دویمه ورځ ده. موږ هم راغلي یو خاص کونړ ته چې اصل نوم یې کونړ خاص دی خو زیات شمېر خلک ورته خاص کونړ وایي. نو نن موږ راغلي یو کونړ خاص ته. کونړ خاص کې به دا د سیند په غاړه یو ځای دی چې دې ته بیله وایي. د بیلې په نامه ډېر زیات مشهور دی او د مختلفو ولایتونو نه دلته ځوانان راځي، بنډارونه کوي، مجلسونه کوي. بیا د اختر زیاتره وختونو کې د جمعې په ورځ راځي، خو د اختر په شپو ورځو کې نو بیا بیخي ډېر راځي. د لغمان، ننګرهار، کابل د داسې ډېرو ولایتونو نه مختلف قسمه خلک راځي او دغه ځای کې بنډارونه کوي، دوستانې انډیوالانې دغه ځای کې مختلف قسمه بنډارونه کوي. نو نن هم موږ د اختر په دویمه ورځ راغلي یو. دلته به د ځوانانو سره خبرې اترې کوو چې اختر څرنګه روان دی او اختر څنګه تېرېږي. همدغه راز ټوکې ټاکالې به ورسره کوو، کوم چاته شعر شاعري ټپه یاده وي هغه به ورسره کوو. نو له تاسې نه هیله کوو موږ سره ملتیا وکړئ، یو خوندوره خپرونه درته جوړوو. لیدونکو دلته مې یو دوه شازلمي تر څنګ ولاړ دي چې دوی سره به وغږېږو. ستړی مه شې ورور. ښه راغلی ورور. صحت ښه دی؟ په خیر یې؟ اختر دې مبارک. ستا دې مبارک. ته هم ستړی مه شې ورور. صحت ښه دی؟ په خیر یې؟ ستا دې هم اختر مبارک. روژانه لومړیو کې به دې راته نوم ووایي. نوم مې عظیم الله. عظیم الله. عظیم الله جانه د کوم ځای اوسېدونکی؟ د جلال آباد. جلال آباد. جلال آباد کې د کوم ځای؟ جلال آباد کې د تګاو. تګاو. ډېر ښه. دلته څنګه راغلی؟ کونړ ته راغلی؟ تا ډېر لرې مزل هم کړی دی. دلته راغلي وو انډیوالان سره په چکر باندې. چکر څنګه و بنډار مو وکړ؟ ښه او څه کال اختر څرنګه تېرېږي؟ ماشاءالله ښایسته اختر دی. ښه دی. لکه تاسې اوس په بنډار کې څه شی وکړل؟ یو جالبه خاطره دې راته د بنډار ووایي. داسې څه شی وشو چې ته پرې ډېر خوشحاله شوې دغه خپل چکر نه دې خوند واخیست؟ راغلو به دلته میله مو کړله پوه شئ. بس چکر ښه خوند واخیستلو. خوند یې وکړو. پخلی مو وکړو؟ هو پخلی مو وکړو. دیګ مو وکړو دلته. دیګ مو څنګه و؟ ښه ماشاءالله. زیاتره وخت چې دا دوستان راټول شي که نه یو به کې اشپز وټاکي چې مقصد ته به دیګ کې هغه دیګ بعضې وخت کې بیا نو وران شي ځکه چې رسمي اشپز نه وي نو ستاسې دیګ زموږ دیګ ماشاءالله خو لږ وخت یې ونیو زیاته. څومره وخت کېږي چې مقصد سهار راوتي وی دلته هم څو ساعته وشو؟ هغه ځای 9 بجې حرکت را کړی و. بله 12 بجې شاوخوا راورسېدلو او بله هغې هم دیګ میګ شروع کړو خیر سره. اوس بېرته جلال آباد ته ځئ او که دلته نور چکر هم وهئ؟ بس چکر خلاص شو چکر هم ووهلو او اوس انشاءالله ځو له خیره بېرته بس جلال آباد. په جلال آباد کې څه مصروفیتونه لرئ؟ هغه د دوکاندار سره کار کوم رخت پیدا کړو شي. ډېر ښه.
نو اختر دی ملګرو سم په چکر راوتی راځه له تا به یو ټوخه جالبه خاطره یا کم شعر دی یاد وي یا کومه ټپه دی یاده وي واورو زما خو سیا ذهن ته نه راځي یو دانه ټپه نیمه خو به دی یاد وي هغه وګوره دغه یې موکله وایي چې موټر کې مې ویل ذهن ته مې اوس نه راځي بیخي ډېره مننه سلامت اوسې ها ستا څه غورې دي نشته څنګه و ستا چکر څنګه و خو الحمدلله خوند دې واغستو لکه څه شي تا ته ډېر خوند درکو په خپل چکر کې خوند راته ډېر راکړل چې دوستان ملګري مې ولیدل دا یو کال کې د من خپل دوستان مې ولیدل ډېر ښه نو ته به راته څه شی ووایي زه خو څه نه هېڅ مننه ژوندی اوسې سلامت اوسې ډېره مننه ورور کور مو ودان تاسو کار کوئ وروره ښه مقصد زه همداسې یو دغه کوم لیدونکو دې خوا ته راغلو یو بل ملګری مې تر څنګ ولاړ دی دې سره به هم وغږېږو ستړی مه شې ورور خیر اوسې صحت دې ښه دی مننه ژوندی اوسې اختر دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي ورور جانه دا راته ووایه لومړی کې به دې راته نوم ووایي زما نوم زاهد الله افغان دی او د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ د باډیل اوسېدونکی ډېر ښه افغان صاحب بنډار مو جوړ کړی دی ماشاءالله تاسې ډېر ښه بنډار هم جوړ کړی نو څنګه دی اختر څنګه دی او دغه بنډارونه څنګه دي الحمدلله دا من اختر دی او ډېر ښکلی اختر دی او ملګري دي ټول ترونه زامن او یو تره زوی هم راغلی دی د پېښور نه او راغلی و چکر ته هغه ته هم چکر ورکړی او هغه ته هم چکر ورکړی دی نو دا به راته ووایې چې څه وخت مقصد دلته راغلی وئ لکه نن سهار راغلی وئ غرمه کې راغلی څه وخت راغلی اوس راغلی و تقریبا دا نیم ساعت خواوشا کېږي چې راورسېدو د جلال آباد د چکر پلان مو څنګه دی چې مقصد په کوم پلان راوتي وئ شپې دپاره راوتي وئ نه صرف ورځ تېروئ ځئ نه بس راوتي وو انشاءالله ماښامه پورې دلته یو بېرته به ځو جلال آباد ته زموږ کورونه جلال آباد کې او د جلال آباد نه راغلي څه مصروفیتونه لرئ په عام ژوند بس ټول دکانداران دي او څوک دکانداران دي اکثره بس تاسې د جلال آباد ته تر دغه ځایه راغلی طبعا ټوکې ټقالې به مو کلي چکر نه به مو خوند اخیستی موږ سره به جالبه خاطره هم شریکه کوي ولې نه جالبه خاطره والا داسې جالبه خاطره خو نشته دی څه ووایي زموږ خپرونه هم تفریحي ده د اختر په مناسبت مو را جوړه کړې ده نو یا به راته شعر ووایي یا به راته یوه ټوکه وکړي څه چې ستا یاد وي ملګری وایي چې شاعر هم دی بس خو وخت تېر شو سپینګیري شولو هغه د ځوانۍ د وخت شعرونه ماشاءالله اوس هم ځوان یې خو چې ته وایې چې سپین نو د ځوانۍ د وخت شعرونه دې راته ووایه والا داسې یاد ته نه راځي و ټوکه مو والا داسې هغه ټوکه اوس نه ده راته یاده چې زه درته ووایم چې بیخي ډېره مننه ستاسو نه هم مننه زموږ د خوا نه ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي وایو او الله دې همداسې د امن اختر لري ډېره مننه سلامت کور مو ودان لیدونکو تاسې ګورئ دغه دوستان دغه ځای کې یو مال یې راوړی دی او حلال یې کو دغه له ځان ته تیاروي او بنډار یې جوړ کړی دی ځو نورو خلکو سره هم خبرې کوو او دلته ډېر شمېر نور ځوانان هم دي خبرې اترې ورسره کوو ملتیا مو وکړئ لیدونکو یو بل ملګری مې تر څنګ ولاړ دی ورور ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر یې لومړی کې به دې راته نوم محترم ووایي نوم آصف دی آصف جانه اختر دې مبارک ستا دې مبارک شي ډېره مننه آصف جانه دا راته ووایه چې څنګه راغلی دلته ولا هم د چکر رالو بس ټلیفون ته جواب ورکوې که نه نه آصف جانه دا راته ووایه چې د کوم ځای اوسېدونکی هم د دې ځای ته خاص کونړ ښه د خاص کونړ ډېر ښه آصف جانه ملګرو سره راوتی په چکر باندې اختر دا بچیان مې رئیس ځان سره چکر دا دې بچیان دي ماشاءالله څو دوه بچیان دي او دوه بچیان دواړه زامن دي ښه ډېر ښه ډېر ښه الله دې ورته صالحانه لوی کړي آصف جانه دا راته ووایه چې اختر څنګه تېرېږي ښه تېرېږي قدر شکر دی آصف جانه زموږ خپرونه تفریحي ده
راځه مړه له تا به یو ټوکه شعر جالبه خاطره چې وه دا د ټوکه دا خو هم نه دي زده بیخي بیخي څنګه یې بچې ته ستړی مه شي صحت دې ښه دی پلار سره یې په چکر راوتی ستا څه نوم دی راسر څه راسر نصیر نه ها راسر متصر ښه متصر خانه څوم سیم کې مکتب وې نه واچولې خط یې نه اچولې ښه نو پلار سره یې په چکر راوتی اختر کې نور کوم ځایونو ته چکر ته لاړې د نږدې ځایونه نږدې ځایونو ته لاړې اختر څنګه دی ښه دی ښه ډېره مننه لوی سړی شي ښه حسیب جان ورور ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې ډېره مننه کور دې ودان قدرمنو دوستانو حسیب جان د خپلو بچو سره په چکر راوتی و چې خبرې مو ورسره وکړي زه نورو خلکو سره هم غږېږو ملتیا مو وکړي لیدونکو یو پس له هغه ملګرو یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی دې سره به هم خبرې وکړو ستړی مه شې وروره خیر وره صحت ښه دی طبقه ده په خیر یې لومړیو کې دې د اختر مبارک وي ستا د مبارکي مننه بیا به دې راته نوم ووایي چې نوم دې څه نوم مې نوید جان نوید جانه دا راته ووایي چې د کوم ځای نه راغلی مو خو د جلال آباد ښار نه راغلي جلال آباد ښار نوید جانه دا به راته ووایي چې اختر څرنګه تېرېږي ښه دی الحمدلله ښه تېرېږي څو فیصده ښه دی ستا په اند د 30 ساعت خو 100% ښه دی او د نورو اخترونو په پرتله څنګه دی ښه دی الحمدلله امن دی او نوید جانه دا راته ووایي چې نن سهار راوتی که نه سهار راوتی مو سهار 6:30 بجې راپاڅېدلی مو بس یو پسې د بل پسې د ملګري مې راټول کړ د دوستانو سره تر دې ځایه چکر ووم څه غواړې دې پکې وکړې ته مله موږ سره یو جالبه خاطره هم شریکه کړي ولا جالبه خاطره خو دا ده چې چکر ته را روان ټول په شریکه او لاره کې ټکر وشو ټکر وشو بس ویم ځنډه وشو چکر هم زمونږ څه تلفات خو ونه نه خو ګاډی خراب شو هغې معامله هم حل کړه دا دومره رخصت کې چکر ته هغو معامله هم حل کړه او رالو په خیر زه چې خدای خیر کلی دغه جالبه خاطره وه زموږ په دې چکر کې نو ته به له موږ سره اوس شعر شریکې ټوکه راته وایي کومه ټپه راته وایي څه شی به را شریک ټپه او شعر ما سره نه ده خالد خالد تاسو شته څه خبر خالد تا سره خو به یو څه بیخي تا سره ورور څه وایم تا ټپه وایي شعر وایي څه چې د مقصد زړه غواړي شعر راته وایي وایي ستا هر یاد مې د یادګار غوندې ساتلو ستا هر غم مې د اولاد غوندې ساتلو و یو تصویر و نه یې مخ و نه یې سترګې بس زړګی مې پرې آباد غوندې ساتلو مننه ورور سلامت اوسې کور مو ودان ډېره مننه سلام علیکم موږ سره ډوډۍ وخورئ ډېره مننه سلامت اوسې کور مو ودان درنو لیدونکو دغه دوستانو خبرې تاسې واورېدې چې د ننګرهار راځي دا چې ننګرهار کونړ ته بیخي نږدې دی نو په دا خاطر د ننګرهاره بیا دلته ډېر سیلانیان راځي او ځوانان چکرو ته راځي لیدونکو دلته ملګري مې تر څنګ ولاړ دي دغه یو سره به وغږېږو ستړی مه شې ورور خیر اوسې مننه ډېره صحت ښه دی شکر خیر لومړیو کې به راته نوم محترم دی ووایي زما نوم چې دی مسلم خاکسار دی مسلم خاکسار او د خیوي ولسوالۍ د بر کشکوټ کلي خاکسار صاحب ډېره مننه اختر دې مبارک شه خیر اوسې مننه ورور ستاسو دې مبارک شه ډېره مننه دا به راته ووایي ورور چې څنګه راغلی دلته ولا دلته بس دا ملګري انډیوالان را سره دي او موږ غواړو چې یو ښایسته پروګرام وکړو دلته او بس دیګ باندې دی او پروګرام کوو دا راته ووایي چې اختر څنګه تېرېږي ولا بس ډېر ښه تېرېږي شکر لکه ستا په ان څو فیصده ښه تېرېږي بس دا دی چې امن دی او هغه دی بس ډېر ښه تېرېږي د نورو اخترونو په پرتله سږ کال اختر څنګه دی ډېر ښه دی ماشاءالله ښه دی ډېر ښه دی او ملګرو سره په چکر راوتی او نن ورځ به هم دې په چکر کې تېره کړي اختر هم دی تبن نو جالبه خاطره به راته ووایي کوم شعر به راته ووایي ټوکه به راته ووایي څه شی به ولا جالبه خاطره خو به درته ووایم چې راتلو غوړي رانه پاتې شوي وو غوړي مې دلته مې دوکان نه راواغستل دا ما دپاره ډېره جالبه وه یار دا هم لکه ټول ملګري چې روان شي اوزار واخلي یو ځای ته لاړ شي او بیا وګوري چې یو شی پاتې دی او بیا په ځای کې امکانات هم نه چې پیدا شي دا هم سخته ډېره سخته بیا واغستل نو یو ماشوم له پیسې ورکړې هغې راوړل نو کوم شعر به راته وایي یا ټپه ولا شعر ټپه نه راځي همداسې روزمانه ژوند کې څه مصروفیتونه لري ولا زه مصروفیت لرم دکان لرم مطبعه لرم خپله ډیزاین کوم ورسره چیرته مې اسلم شاه د استقلال پلازه کې جلال آباد جلال آباد ښار ډېر مننه ورور سلامت اوسې کور مو ودان ډېره مننه ورور لیدونکو د دغه ورور خبرې تاسې واورېدي ځو نورو سره هم غږېږو ملتیا
ورغلی وم والی لیدونکو د هغه ملګرو نه وروسته یو بل ملګری مې تر څنګ ولاړ دی د سره به وغږېږو ستړی مه شې ورور خیر صحت ښه سیمان دی؟ شکر بخیر یې؟ خیر لومړی کې به راته ځان معرفي کړي وحید الله سباون یم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاشکوټ اوسېدونکی یم. سباون صاحب دا راته ووایي چې اختر څرنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله تاسو به ګټلي مې چې زیات ملګري زیات هیوادوال په چکر راوتي دي ته وروره مونږ سره پرېږده ته خو پیمانه وروسته یې ته وکړه که سر نه کړه پرېږده وایه بس ته خپله خبره کړه او ډېر ټول هیوادوال په زیات هیوادوال په چکر راوتي او موږ هم راوتي اوسو ملګرو سره او د ننګرهار ولایت نه راغلي خپله آباد ښار دا راته ووایي چې په چکر کې دې څه غورې وکړي بس په چکر کې واقعا لږ دا خبرې مو کړې چې د امنیت په باره کې چې واقعا په ټول هیواد کې امنیت تامین دی دا غټه لوی خبره ده هیواد دپاره د هیواد د پرمختګ دپاره او نو بس ملګریو سره بس نورې کیسې وکړې واقعا خبره د تېرو یادګانو په دې اخترونو کې په دې ملګرو کې زیاتره وخت داسې کېږي چې مقصد د بیګانه پلان ونیسي چې یاره سهار له به پلان کې ځای ته ځو که نه بیا دا یو نیم پکې داسې شي چې بیخي ورک شي تلیفون ته هم جواب نه ورکوي او زنګونه م ورته وایي تاسې څه کله داسې شوي دي یاره واقعیت خبره ده چې شي اصل کې دا کار ما خپله وکړو چې ملګرو سره خبره وکړه چې سهار به وختي ځو چکر ته خو په ما خپله ده لږ مصروفه شوم د ملګري زنګ مې را روانو جواب مې ور نه کړو ان تر دې چې کور ته راغی او د واده ملګري هم ډېر خفه کوي او واقعا تاثیر غورځوي په ملګرتیا باندې خو زه داسې ملګري دي چې انشاءالله په دې کارو به خفه نه شي پوهېږي چې یو مشکل به د انسان ستا په آن د نورو کلونو په پرتله څه کال اختر څنګه روان دی یاره څه کال اختر په دې ښه دی چې امنیت تامین دی په هیواد کې او سام که اقتصادي مشکلات خلک لري خو بیا هم د امنیت دا د هیواد دپاره تر ټولو لویه سرمایه ده انشاءالله او په امنیت باندې هیواد کولی شي چې پرمختګ وکړي هیوادوالو ته کوم پیغام لري پیغام دا د ځوانانو دپاره چې تعلیم برخه کې کار وکړي او خپل تعلیم چوکاټ له خپل سیال هیوادونو سره د افغانستان سیال کړي ډېر مننه سلامت لیدونکو د سباون ورور خبرې تاسې واورېدې واقعیت ښې خبرې وکړي درنو لیدونکو موږ په خاص کونړ د کونړ لوی سیند غاړې ته دغه بیله کې د مختلفو ځوانانو سره خبرې اترې وکړې چې زیاتره د ننګرهاره راغلي او تاسې د هغې خبرې واورېدې ټوکې ټقالې مو ورسره وکړي نو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان